بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درنو دوستانو، شیخ جمال قرموط یو مجاهد شخصیت ده، لدینو علومو فارغ ده، د قرآن کریم په تفسیر کی او په دینی علومو کی ماستری لري. دا وخت 15 کال عمر لري او امام او خطیب پات سوی ده. اوس یې تازه عکسونه د دې غزې په دغه کې په جهاد کې عمره لیږلي، لموږ سره خبرې کړې دي. د دې خپل پروګرام ډیر قانع ده او هر مسلمان ته دا توصیه کوي چې دا پروګرام عملي کړي ترڅو له صحت او له ژوند برخمن شي. یو خیر خوا سړی ده، د هر چا لپاره خیر خوښوي او غواړي د صحت له نعمت هر مسلمان برخمن شي. وواري تقریبا اسرائیلو زندانی کړی، بند ته یې لېږلی، بیا را خلاص شوی. ډېر مجاهد شخصیت ته، ډېر ښه احساس لري، د ځوان فکر لري او په صورت باندې اوس ډېر تکړه ده، ډېر ښه همت لري، ډېر ځوانمرده سړی ده او زما ډېر خوښ ده. خبرې مې ورسره شوي دي. نو دا د هغه لنډ تعارف ده. شیخ جمال قرموط د غزې له تړانګې د فلسطین اوسېدونکی هغه شخصیت ته چې په 2015 کال کې د شوګر په رنځ باندې اخته شوی او ډېر یې کړولی او په ډېرو رنځونو د شوګر له لاسه اخته شوی. دی وایي چې ما به لمونځ په ناستو باندې کولو، متیازې مې نه سوای کنټرولولی. سهار له مالې چې به له خوبه راپاڅېدم لکه چا چې به تړلی وم ټینګ، یعنې مې چربي درلوده، په بدن کې مې کمزوري وه، د کار کولو وړتیا مې نه درلوده، په سر به مې همیشه درد و، زیات شاغ وم، جنسي کمزوري مې درلوده، بندونه مې سخت و، دردونه و پکې او د لوستلو لپاره مې نظر مې کمزوری شو. عینکې چشمې مې جوړې کړې، د شپې به څو ځلې حمام ته تلمه، معاینات چې به مې وکړو، شوګر به مې لوړ و، کولسټرول به مې لوړ و او عمر مې په هغه وخت کې تقریبا 58 کاله و. دی وایي کله چې ما دا خپل د غذا پروګرام عملي کو، له غنمو د اوربسو چې جوړ شوي خوراکونه هغه مې په ځان باندې بند کړو، له برې له خوږې مې ځان وساتو، بازاري غوړي مې پرېښودل، سیوانا پیپسیان بازاري شربتونه دا مې پرېښودل، بازاري په ډبو کې په قطو کې بند خواړه هغه مې پرېښودل. دا کوم پروګرام چې دی تاسو ته کېږي، کله چې ما دا پروګرام عملي کو، شروع مې کو، ولله الحمد دا وخت مې عمر 15 کاله ده. شوګر نه لرم، چسپانده یم، د متیازو تکلیف نه لرم، کمزوري نه لرم، د ینې غوړزګي نه لرم، سردرد نه لرم، زیات وزن مې راکم شوی، بندونه مې روغ دي، چسپانده یم، دومره تکړه یم چې تقریبا تر شوګر مخکې دومره نه وم تکړه. مخکې چې کله د شوګر په رنځ اخته وم، یوه کورداري مې وه، د هغې غوښتنې مې هم نه سوای بشپړولی. تېر کال په 2020 کال کې بل واده کړی دی، ولله الحمد دواړه کډې را سره دي، ښه مې زندګي برابر ده، هېڅ مشکلات نه لرم. نو د ده دا توصیه ده چې تاسې دا کوم پروګرام چې ما عملي کړی ده دا تاسې هم عملي کړئ او د پروګرام ما تاسې ته مخکې په یوه صوتي کې بیان وکړو چې د پروګرام له عملي کولو سره دوایانې د شوګر، د چاغښت، د معدې، د کولسټرول، د چربي چې څه دواوې ډاکټر درکړي دي ټولې یې په یو ځای باندې بالکل پرېږدي. له غنمو د اوربسو جوړ شوي خوراکونه چې دي، که ډوډۍ ده، که کیک ده، که بسکټ دي، که حلوا ده، چې کوم شی چې غنم او اوربس یې پکې کارول شوي هغه مه خورئ. بره مه خورئ. کوم خوږي چې په هغې کې بره استعمال شوي، پلمیټ دي، چاکلیټ دي، مثلا حلواوي دي، مټایانې دي، لډوګان دي، چې کوم نمونه لري، مختلف نمونه او بره پکې کارول شوي، بره یا ګوړه، دا بالکل بند کړي. بازاري تیار غوړي چې خرڅېږي، که غوړي دي که تیل دي، چې په هر نامه باندې دي هغه مه کاروئ. بازاري شربتونه سیوانا، پیپسي، کوکاکولا، ډیو او فانټا او نور چې راځي په کوم نامه باندې، او یا هغه شربتونه چې په بازار کې جوړ تیار په دبلو کې خرڅېږي او د میوو نمونه لري، لکه اناناس، مثلا مینګو، آم، یا مثلا نور په بل نامه باندې، مختلف نامو باندې، یا د توتو یا چیشي داسې نمونه لري، هغه شربتونه بالکل بند کړي، مه یې خورئ.
او بازاري سي تیار په خطو کې بند خوراکونه راځي، لوبیا راځي، مثلا بینډي راځي، غوښه راځي، د مایانو غوښه راځي، نور څه راځي په خطو کې بند له خارج راځي، دا بالکل بند کی. په خپل کور کې خوراک جوړوي، میوه خوري، هر څه خوري، خدا څلور شان مخوري، خو لګ هر څه په اندازه باندې لګ خوري. او ترتیب دا ورکی چې اول میوه خوري، ورسته سلاته خوري، او بیا ورسته سوپ جوړوي، کدي دالي کدي هر شي، مثلا د چرګ شوروای یا نور سوپي چې کوم جوړیږي هغه جوړوي، هغه خوري. او بیا ورسته خوراک غوښې د مایانو، د پسو، د حیواناتو، د چرګانو، هر قسم غوښې وي پخوي په اوبو کې خوري، هګۍ په اوبو کې پخوي خوري، الوګان په اوبو کې پخوي خوري، کدو په اوبو کې پخوي خوري، کوسه، بینډۍ، شلغم دا شان په اوبو کې پخوي خوري، میوجات خوري، زردالو، امونه، سیبان، خټکی، اندوانه، انګور، هر میوه کټولي درته رسیږي، له هرې ویشلې خوري. خدا په خوراک مخکې اول میوه، ورسته سلاته، ورسته سوپ، ورسته راغه د غوښې مخکې ساعت شی وو هغه خوري، چڼه، دال، لوبیا دغه شان پخوي خوري. او بل خبره، مهمه خبره دا ده چې تاسو د دوه وخت خوراک ترمنځ کم از کم 8 ساعت فاصله ورکوي. یعنی که چیرته سهار تاسو په ناشته باندې خوراک وکي په 8 بجې، بیا مازدیګر په 4 بجې یا 15 بجې دوم خوراک کوي، په منځ کې اوبه څښلای شي، چای څښلای شي، صحیح ده، او نور څه نه خوري به څه نه. بیا چې مازدیګر کې تاسو دا خوراک وکړو، زه تقریبا 10 ساعت صبر کولی شم. یعنی مثلا که سهار ناشته وکم تر ماښام پورې هیڅ شي ته مې داسې خاص زړه نه کېږي، نه وږېږم، ډېر نه وږېږم، دا د ما خپل مزاج ده. او ځینې کسان زر وږېږي، خو به هر تقدیر هغه لوږه په تاسو باندې نه راځي کومه چې تاسې د شوګر د دوایانو د خوړلو په وخت در باندې راتله، خولې به سواسي، کمزوري به مې احساسوله، بېهوښي به در باندې راتله، لوېدل استي به، ځکه چې هغه د شوګر له دوا و هغه لوږه پېښېږي. کله چې تاسو دوایانې پرېږدي هغه لوږه په تاسو باندې انشاءالله تعالی نه راځي. دا پروګرام ټکي باندې عملي کوي، په الله تعالی باندې توکل وکړي، ډوډۍ مه خورئ. که تاسو بیا بالفرض ځینې کسان دا پوښتنه کوي چې موږ به په ناشته باندې څه شی خورو، په ناشته باندې خو نو دغه نشو کولی، میوه خورئ. زه سهار لمانځه وروسته میوه چې په کور کې کومه پرته وي هغه لږ راواخلم، یو 2 سیبان، یو زردالو، یو بل شی چې کور کې مخکې له مخکې دا شیان ږدو، نو بیا هغه راواخلو لږ وخورو، او بیا یو ګیلاس شیدې پسې وچښه راوځه له کوره، چې په خپل کار باندې لګیا سې، صحیح ده انشاءالله تعالی. او که چېرته یو څوک یایي چې نه چې یو څو ګولې شی مې خوړلی، بیا داسې وکړئ چې دال اوړه، جوارو اوړه دا سره ګډ کړي، او یو وړه ټکي پخه کړي، ډېره غټه نه وړه، بالکل وړه، چې هسې مازې هغه تاسې د ډوډۍ مینه ورباندې ماته کړي، دومره لږ پخوي، صحیح ده انشاءالله تعالی. عسل هم که اصلي عسل پیدا سي په لږ اندازه باندې پوچي کې کارولای سي، شی ورباندې خوږ کړي یا شیدې ورباندې خوږې کړي، یوه چمچه. الله تعالی له کامله صحت برخمن کړي. ډېر بهترین پروګرام ده، ډېر صحتمند پروګرام ده، او له پاته ژوند به خوند واخلي انشاءالله تعالی. او کله چې تاسو دا پروګرام عملي کړئ، د زر بیړنۍ نتیجې انتظار مه کوئ. داسې مه کوئ یو ورځ پروګرام عملي کړو او په دا سبا باندې خپل صحت کې بدلون غواړئ چې زموږ شوګر خو نه ده راکم شوی. په دې پروګرام باندې دوام وکړئ، کم از کم 4 میاشتې 15 میاشتې وروسته که تاسو خپل شوګر وګورئ، د شوګر لیول به بالکل نارمل شوی وي. هغه 3 میاشتنی ټیسټ HbA1C دا یې نوم ده، 3 میاشتنی د شوګر معاینات دي. دا که تاسو اوس وکړئ کېدای شي 11 او که تاسو 3 میاشتې وروسته بیا دا معاینات وکړئ انشاءالله تعالی 6 او 5 ته به یې راټیټ کړئ. الله تعالی هم له کامله صحت برخمن کړي. د تاسو د ښې روغتیا په هیله باندې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زه د تاسو مخلص حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.